سلامونه مینه او درنښت میلمانه قدرمنو لیدونکو زه نوررحمان درویش یو ځل بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم د اتمانزو ځوانانو کرکټ جام د سیالۍ په دوام نن ورځ په 1:30 بجه د اتمانزو کرکټ په لوبغالی کې دوه لوبډلې د هزار او کينګ لوبډله د ګولایی اتفاق لوبډلې پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي دا چې د لوبې ګټونکي به څوک نظرونه را سره شریک کړئ د لوبې ژوندی بهير را سره له اتمانزی نيوز مه هېروئ فاتحه الله سره په ویډیو کې ننداره کوي